السلام علیکم ملګرو، زه ټیکنیکل نقیب زه سره په لاین شوم په دا هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحاله ملګرو ستاسو ته مې نن ډېره خوندوره په زړه پورې مزیداره ویډیو راوړېدو. ستاسو ته نن په دا ویډیو کې هم در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک آی ډي ملګرو استعمال کړئ. دا ډېره اسانه طریقه د ویډیو اخره پورې وګورئ. زما ویډیو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. داسې ښایسته ویډیوګانې لپاره زما یوټیوب چینل که تاسو نه وي سبسکرایب کړی چې تاسو ته دلته راشي دا سیر سبسکرایب په همدې کلیک وکړئ، سره د ګنټې نښان په همدې کلیک وکړئ. ملګرو دې سره لایف یې هم کړئ چې زما هره نوې ویډیو ستاسو ته په وخت در ورسي. د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ستاسو کله ملګرو د موبایل سکرین ته راغللی، ستاسو دلته زه فیسبوک در ښکاره کومه. ملګرو دا مسینجر دی، زما په موبایل کې فیسبوک ته مسینجر دی. ملګرو ستاسو دلته سیټینګ آپشن دې کلیک وکړئ. چې کله په سیټینګ دې کلیک وکړئ بیا لږ لاندې راشئ، بیا دلته د لاندې آپشن چې ستاسو ته ښکاري بیا په دندې کلیک وکړئ. کله په دندې ستاسو کلیک وکړئ بیا لږ لاندې راشئ، بیا دلته د مسینجر آپشن چې ستاسو ته ښکاري بیا په دندې کلیک وکړئ. ملګرو دا اپلیکیشنان که داسې بند وي ستاسو دا داسې خلاص کړئ. چې کله خلاص کړئ ستاسو په موبایل کې دوه مسینجري نه، دوه واټساپي نه، دوه فیسبوکي نه دا جوړ شي. ستاسو دوه آی ډي په خپل موبایل کې استعمالولی شئ. زما نه که څه غلطي شوې وي ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم. د الله په امان.